د اسلامي امارت لخوا ډېر ناکام او بد اقدام چې د خلکو له خواشینۍ سره مخامخ شو دا چې اسلامي امارت تازه څه اقدام کړی دی، خلک ولې خفه دي. جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د ایران سفیر قمی وایي ایرانی پلاوي په هلمند کې د اوبو د معلومونې له دستګاه لیدنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر ویلي دي چې د دوی یو پلاوي وروستیو کې د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراود دستګاه څخه لیدنه کړې. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قمی خبر ورکړی چې د دوی یو پلاوي په لومړي ځل په هلمند کې د دهراود د اوبو کچې د معلومونې له دستګاه لیدنه کړې. د دهراود دستګاه د کجکي بند څخه پورته ده او د هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. حسن کاظمي قمی پرون د آخرین خبر په نوم ایرانی رسنۍ سره مرکه کې ویلي د هوکړې پر بنسټ ایران کولی شي ووایي چې موږ قناعت نه لرو او موږ باید ولاړ شو او د اوبو معلومونې لپاره د دهراود دستګاه ووینو. دا له طالبانو سره موږ هوکړه وکړه او دا کار وشو. دا اوس چې زه ستاسې سره خبرې کوم زموږ تخنیکي پلاوی کابل کې دی. قمی دا هم ویلي چې دا پلاوی به ژر خپل راپور دوی ته وړاندې کړي او وبلیدل شي چې دوی د متخصصانو اخیسته دی. د طالبان د حکومت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو نږدې د یوې ونې وړاندې کاظمي قمی ایرانی رسنیو ته ویلي وو چې طالب چارواکو د دې پلاوي له تلو سره موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر مني دا لومړی ځل دی چې د دوی پلاوي ته د دې دستګاه د لیدنې اجازه ورکول کیږي. افغانستان او ایران په 1951 کال کې د هلمند د اوبو په اړه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې هر کال د هلمند له سیند 820 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. د جمهوریت نظام پر مهال افغان چارواکو ویلي ایران ته نه یوازې دا چې خپل حق ورکول کیږي بلکې د کمال خان بند له جوړېدو وړاندې له دې اندازې زیاتې اوبه هم ور روانې وي. د طالبانو حکومت داسې مهال په هلمند کې د اوبو د معلومونې له دستګاه څخه ایرانی پلاوي ته د لیدنې اجازه ورکوي چې له دې وړاندې ایرانی چارواکو 5 ځلونو ادعا کړې ده چې دوی ته د هوکړې پر بنسټ اوبه نه پرېښودل کیږي. تر دې چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسي طالبان وګاخل چې د خبرې جدي وګڼي، خو د طالبان د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه په ځواب کې وویل د هلمند د سیند اوبه کمې شوي دي او تر خوا یې په کمال خان بند کې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې ډلې افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد یاد کړی دی چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی دی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالي خواره سخته ځپلی دی. تاسو څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د داسې تازه پر وخت خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا ومننه، ښه وخت ښې چارې.